وتلي افغان ستوري مجيب الرحمن یو ځل بیا تاریخي ویاړ وکړ. مجيب الرحمن داسې کار وکړ چې تر اوسه پورې چا نه و کړی. مجيب الرحمن څه کړي دي ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ په هر څه به پوه شئ. درنو کتونکو السلام علیکم. که چېرې تاسو د سپورټ او په خاص ډول د کرکټ مینوال یاست نو زموږ چینل مو په خدمت کې دی، خامخا یې در سره سبسکرایب کړئ. مجيب الرحمن له جسپریټ بومره سره په سیالۍ کې روان دی. د کرکټ د نړیوالې شورا یا ICC د یو ورځنۍ لوبې تازه درجه بندي اعلان کړه چې په دغه درجه بندۍ کې د توپ اچونې په برخه کې افغان توپ اچوونکی مجيب الرحمن اوس هم په درېیم مقام کې قرار لري. د تازه درجه بندۍ په اساس جسپریټ بومره د 244 امتیازونو په لرلو سره لومړی مقام لري. همداراز ورپسې بیا د نیوزیلینډ ټرینټ بولټ د 230 امتیازونو په لرلو سره دوهم مقام کې قرار لري. له هغه وروسته بیا د افغان ورو توپ اچوونکي مجيب الرحمن نوم راځي چې د یو ورځنیو توپ اچوونکو په درجه بندۍ کې 201 امتیازونه لري او په درېیم مقام باندې ولاړ دی. د سویډي افریقا کاګیسو روباډا بیا په نوې درجه بندۍ کې پرمختګ کړی دی. نوموړی د استرالیا له پاټ کومنز نه یوه نمره مخکې شوی دی ځکه چې د کاګیسو روباډا امتیازونه 240 ته پورته شوي دي او د پاټ کومنز امتیازونه بیا 230 دي چې یوه نمره ښکته راغلی دی. کاګیسو په 4 او ټرینټ په 5 مقام کې اوس قرار لري. د انګلستان کریس ووکس هم د 640 امتیازونو په لرلو سره په خپل شپږم مقام باندې ولاړ دی، خو د پاکستان محمد امیر بیا په یو مقام پرمختګ کړی دی او د 655 امتیازونو په لرلو سره اووم مقام ته پورته شوی دی. 18 کلن ورو او مخکښ توپ اچوونکی مجيب الرحمن چې ورځ تر بلې ښه ځلیږي نه یوازې د افغانستان لپاره ښه لوبه ترسره کوي بلکې په تجارتي لیګونو کې هم نوموړی ځلیږي او اوس د بنګلادیش تجارتي لیګ نه وروسته په استرالیا کې د بیګ باش تجارتي لیګ کې لوبیږي. مجيب الرحمن چې تر اوسه پورې د افغانستان لپاره په 40 یو ورځنۍ لوبو کې استازولي کړې ده. د 22.44 په اوسط یې 63 لوبغاړي سوځولي دي او اکانومي بیا 3.4 نومي ده. همداراز په یوه لوبه کې بیا د 500 منډو په بدل کې 15 لوبغاړي هم سوځول غوره توپ اچونه وه. که د یو ورځنیو لوبو درجه بندۍ کې د راونډرانو خبره وشي نو د انګلستان بن سټوکس په لومړي مقام کې دی او د افغانستان بیا محمد نبي په دویم مقام باندې دی چې همداراز درېیم مقام کې د پاکستان اماد وسیم، څلورم کې د انګلستان کریس ووکس او په پنځم مقام کې بیا هم د افغانستان ورو توپ اچوونکی راشد خان قرار لري. همداراز د توپوهنې په لړۍ کې هم بیا د هندي کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر ویرات کوهلي د تیر په څیر لومړی مقام لري چې ورپسې روهیت شرما او بابر اعظم په دویم او درېیم مقام کې قرار لري. خو د توپوهونکو په لړ کې بیا 10 غوره توپوهونکو کې کوم افغان لوبغاړی نشته. درنو کتونکو له تاسو څخه ډېره زیاته مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه پورې وکته. که چېرې مو دغه ویډیو خوښه شوې وي نو لایک او شیر یې کړئ او همدارنګه چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.